أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتوالدوا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود أو كما قال. درود شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر مجلس او زما عزت مندورونو، دانن چستاسو پدی کلی کی پدی علاقہ کے کم مبارک پروگرام و مجلس جوڑ دے، دا دیو محترم رور دا حاجی صاحب دا برخوردار او دا بچی دا واده دا خادے پا سلسلہ کی جوڑ شوے دے. رب العالمین دے دا خادی بختور کی او اللہ دے والا پک نور خوشحالے واچے. رونو جس مقرر و واعظ نیم صرف طالبانو سرم دا درس تعلقی درسی مولیم خود دی رونو محبت او مینا او شوق او خواہش دی دا دویم دریم زل دی موقع نه برابریږي. نن رب العالمین زما استاسو د ملاقات فیصله کړې وه او یو څو ماته ګوړې خبرې د دغه موقع په مناسبت انشاءالله ستاسو مخکې به عرض کم. دا حاجی صاحب متعلق ما واورېدل چې ډېر ښه انسان دی او د علماو سره او د نیکانو خلکو سره او د دینی مجالسو او جماعتونو سره ډېر ښه محبت لري او یو عملی تعلق لري. رونو دا حقیقت دی چې هر وخت کې یو مسلمان په زړه کې د علماو سره او د نیکانو سره محبت او تعلق لري، دا د هغه د کامیابۍ لویه ذریعه ده. او بیا په دې موجوده دور کې چې نن خلک د دین نه په نفرت کې روان دی، دین خلق پریدی او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مبارک وینا مطابق نن اغا دور دی چې قرآن او سنت او دین اسلام پلاس کی نیول دا اور پلاس کی نیول دی. دیندار خلق نن د دین نه تختی، دیندار طبقه نن د دین نه رستو کیږي. علما نن لوی ابتلا سره مخ دی. مسلمانان چې ځان ته مسلمان و یو په زړه کې د ایمان او د اسلام جذبه لري، انن د یو لوی آزمایش او امتحان سره مخ دی. او نن هغه دور دی چې نن مسلمان یو ځل بیا د انګریز د غلامۍ زندګۍ ته روان دی. یو وخت زمونږ مشرانو یو تحریک چلولیو
او دا وطن بر صغیر پاک و هند دا یې د انګریز د غلامین آزاد کړی و. ډېر لوی لوی علما کرام شهیدان شوي و، ډېرې ښځې کونډې شوي دي، ډېر بچي پکې یتیمانان شوي دي، او وروڼو علما کرام دا یې د سور او د خنزیر په سرمنو کې بند کړي دي او په اور کې غورځولي دي. او یو انګریز په خپل تاریخ کې لیکي چې د بمبې نه دلی ته مې سفر کو دغه وخت کې وی ما په سترګو داسې اونه لیدله چې په هغې کې دی د یو مسلمان عالم وجود اویزان نی، هرې اونې پورې یو عالم تړلی دی او هغه اویزان کړی دی او په ډېر تکلیف یې د هغه نه ساه اوښکې ده. په سوونو په زرګونو علما او مسلمانان دا وروڼو شهیدان شوي دي او یو تحریک د ریشمي رومال اوچلید، علماو له انګریزانو شاټونه ورکړي دي او وجود پورې ورته د بجلۍ اوسپنې تړلي دي، لیکن د هغې یو ثمره او نتیجه خدای ښکاره کړه. د پاکستان وجود خدای ښکاره کړه، مسلمان ته د یو ملک ازادي الله ورکړه. لیکن وروڼو نن بیا داسې دور په مسلمان باندې راغی چې کومه ازادي مسلمان ته رسېدلې وه او زمونږ مشرانو کوم تحریکونه چلولي او کوم جیلونه یې تېر کړي، نن بیا هغه ازادي تقریبا 200 کاله 250 کاله وروسته واپس لاړه او دا وطن نن بیا د انګریز غلامۍ طرف ته روان دی. په دې باندې وروڼو سوچ پکار دی او فکر پکار دی. د انګریز سره زمونږ دشمني په څه وه؟ دا مشران موجود دي. انګریز چېرته څوک د جومات د مونځ نه دي منې کړی، انګریز څوک د حج نه دي منې کړی، د زکات نه دي منې کړی، د جومات جوړولو نه دي منې کړی، د مدرسې جوړولو نه دي منې کړی. او که یو سړي خپل مونځ جومات کې کړی دی او که بهر یې کړی دی، انګریز دا نه دي ویلي چې دا ته څه کوې. زمونږ د ترقۍ کارونه یې کړي دي، مونږ له سکولونه جوړ کړي دي، مونږ له پلونه جوړ کړي دي، مونږ له امن را کړی دی، مونږ ته سکون را کړی دی. لیکن بیا زمونږ مشرانو د انګریزان ولې شړل؟ صرف زمونږ قرآن آزاد نو، زمونږ د پیغمبر علیه السلام احادیث آزاد نو، د قرآن او د احادیثو نظام غلامو. اوس بیا انګریز چغې وایي مونږ خو څه نه وایو، تاسو خپل مونځ به کوئ، خپلې مدرسې به چلوئ. لیکن وروڼو یاد وساتئ خدای پاک د امریکا او د امریکې حواریین الله نه لپه لپه دعاګانې غواړي چې خدای دا تباه او برباد کړي. ورنه یاد وساته دې جوماتونو کې دا مونځ به دې بندېږي، په دغه مدرسو کې دا درسونه به دې بندېږي، دغه قرآن حکیم چې ستا په جومات کې پروت دی، ستا په کور کې پروت دی، دا به غیبه او دا به بنده. لکه نن علما په پټکو باندې یریږي، بار نشي وتی، نن طالب علمان په روډ نشي ګرځېدی، نن جومات چې جوړه ستا جرنیل صاحب اعلان وکړي NOC به اخلی به جومات جوړی، مدرسه چې جوړه NOC به اخلی او مدرسه جوړی. یو طالب چې مدرسې ته راځي او په هغې کې سبق وایي، دی به NOC اخلی به قرآن زده کوي. افسوس دا دی وروڼو دغه د افغانستان ملګري وروڼه که په یونیورسټۍ کې سبق وایي د هغوی NOC ته ضرورت نشته، که په کالج کې سبق وایي د هغې NOC ته ضرورت نشته، که په یو سکول کې سبق وایي د هغې NOC ته ضرورت نشته، که په دې روډ ګرځي نو NOC ته ضرورت نشته، که په کیمپونو کې ګرځي NOC ته ضرورت نشته، که ځان له کور او مکان په کری اخلي NOC ته ضرورت نشته. لیکن دغه طالب چې د خدای کور جومات او مدرسې ته خیږي نو NOC ته به ضرورت لري. دا افسوس دی که نه دی؟ دا ظلم دی او که نه دی؟ دا قرآن غلامان ګرځول دي که نه دي؟ حدیث غلام ګرځول دي که نه دي؟ لیکن یاد وساتئ وروڼو داسې دې نه مخکې حکمرانان راغلي دي، بېشک مسلمان عوام نن په پستۍ کې دی، طاقت نه لري
زور نه لري، کمزوری دی، خو د الله د قوت او د طاقت مقابله څوک نشي کولی. انشاءالله دا خلک چې دا د قرآن او د سنت مقابله کې لګیا دي، کوششونه کوي، دا به خدای زیر و زبر کوي او خدای به هلاکوي انشاءالله. تاسو کوشش وکړئ په دې زړه کې یو مضبوط قوت ونیسئ او د علماو شاته ودرېږئ. هغه خلک چې هغه د امریکې او د هغه د حواریینو دشمنان دي، هغوی سره صف کې ودرېږئ انشاءالله چې ستاسو د علماو قوت یو وي. چېرته به خدای پاک قرآن نه غلام کوي، دې له به خدای پاک انشاءالله بیا غلبه ورکوي. نو خبره مې دې پورې کوله چې دې وخت کې داسې دیني مجلسونه جوړول، د علماو نه خلک نفرت کوي، پرې وایي علماو ته رانږدې کېدل، د جومات او د مدرسې خدمت کول، د دینی جماعت خدمت کول، دا عین جهاد دی. او دا حاجي صاحب محترم د چا چې د دې بچي دا خادي ده، هغه کې دا اوصاف او صفات موجود دي. مونږ او تاسو را جمع کړو، دا خپله خادي بختوره کړه. الله ذوالجلال دې په دې خادی باندې خوشحاله کړي. ورونو دوه خبرې ستاسو مخکې عرض کوم. یوه خبره به د خادی د واده متعلق د نبی علیه السلام د وینا مطابق درته وکړم چې پیغمبر علیه السلام د کمې ښځې د واده متعلق صحابو ته ترغیب ورکړی دی. او بله خبره د دې مجلس د انعقاد متعلق کوم. دا نمونه مجلس جوړول په خپله خوشحالۍ کې دا خوشحالي خو الله راولي، واده خدای راولي، په انسان سنت خدای راولي، کوژدن خدای راولي، د ماشوم د کېدو خوشحالي الله راولي. دا خوشحالي په انسان کې راولي، دا څوک راولي رونو؟ ما ته متوجه شئ، دا الله راولي. اوس چې خدای پاک په چا خوشحالي راوسته او دا سړی دا کوشش وکړي چې یاره زه خو الله خوشحاله کړم، زه په دې خپله خوشحالۍ کې ځان سره الله شریکوم، زه خدای خوشحالوم، نو څومره لوی د سعادت خبره ده. لکه په دې حاجي صاحب دا خوشحالي خدای راوسته، ده پکې ناتخوانان صاحبان راوستل، زه پکې د یو لرې وطن نه راوستم، په دې خیال چې د دین یو څو خبرې وشي، زه خو الله خوشحاله کړم، اورېږه چې زم خدای خوشحاله کړم. نو انشاءالله چې دغه خادي به ورته رب العالمین بختوره کړي او خدای پاک به پې خوشحاله کړي. او قرآن حکیم کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله فرمایي که تا زما د نعمت شکریه ادا کړه نو دغه نعمت او خوشحالي به درته زه نورم زیاته کړم، او که تا زما د نعمت قدر ونه که او ناشکري دې وکړله نو الله وی بیا زما عذاب ته ډېر سخت عذاب مې په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. نو دغسې مجلس جوړول او بیا دغسې مزیدار او مبارک تقریبات برابرول، دا د الله په دغه نعمت شکریه ده. خدای پاک دې حاجي صاحب په دغه خوشحالو کې دو ګناه بلکې د هغې نه هم زیاتې نورې خوشحالۍ ورته پیدا کړي. ورونو دویمه خبره چې کومه ضروري ده هغه د واده متعلق ده او د دې مجلس تعلق هم د خادی سره دی. د پیغمبر علیه السلام یو جلیل القدر صحابي دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه، چې د نبی علیه السلام سره تقریبا څلور نیم کاله ډېره نږدې ملګرتیا کړې ده. په سفر کې او په حضر کې ورسره ګرځېدلی دی او په لږه ډوډۍ یا په نار او په سپوره د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دی. او په صحابو کې یو ډېر لوی شیخ الحدیث او محدث تیر شوی دی. د نبی علیه السلام 5300 او 4 احادیث د نقل کړي دي. هغه فرمایي چې نبی علیه السلام راته فرمایل یو ځل وی ابو هریره خلک چې واده کوي تنکح المرأة لاربع، نو 4 مقصد یې په دې زړه کې نیولي، 4 کې یو مقصد. لمالها، بعض خلک چې واده کوي هغوی د مال دپاره واده کوي چې داسې ښځه وکړم چې هغه مالداره ښځه وي، ډېر لوی جهیز ورسره راشي او ډېر لوی مال او دولت ورسره راشي. ولجمالها، بعض خلک مال ته نه ګوري، یاره وی که مال یې کمه می پروا نشته، که دولت نه می پروا نشته، خو چې داسې ښځه وکړي چې هغه خوبصورته وي، حسینه یو ډولی وي. ولحسبها،
او بعض خلک چې واده کوي هغې حسب او نسب ته ګوري چې داسې ښځې سره نکاح وکړي چې هغه د یو لوی ملک یا د یو نواب او د یو خان لوري. سبا دې څوک تپوس کوي تا کوم ځای واده کړی دی، نو دی خوړی شي چې یاره د پلانکي کاکا لور مې کړې ده، پلانکي سره رشته مې کړې ده. نو څوک مال پسې، څوک جمال او حسن ډول پسې، او څوک حسب او نسب پسې. او لدینها بعض خلک هغې ښځې پسې ګرځي چې رونو هغه دینداره ښځی، نه مال ته ګوري او نه جمال ته ګوري او نه حسب نسب ته ګوري، بلکې دې ته ګوري چې داسې ښځه وکړم چې هغه دینداره ښځی. نو د دواړو جهانو سردار مبارک حضرت ابو هریره رضی الله عنه ته فرمایي چې فاظفر بذات الدین تربت یداک. ګورې که ته چېرته ښځه کې نو هغه ښځه په نکاح واخله چې هغه دینداره ښځی. دا د نبي علیه السلام یو خپل نږدې صحابي ابو هریره رضی الله عنه ته د دیندارې ښځې د نکاح ترغیب ورکوي. روز دینداره ښځه څه ته وایي؟ بس زه خو وایم داسې پرېږدی داسې توجه ګډوډی، بس پرېږدی. دا څه شی دی؟ بیټري ده؟ نه بجلی ځي راځي، نو بس بجلی چې ځي راځي. رضی الله عنه ته د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي فاظفر بذات الدین، دینداره ښځه په نکاح واخله. اوس رونو ګوره چې دینداره ښځه یي، دینداره څه ته وایي؟ عقیدې برابري یوه. دویم عمل یې د شریعت برابري، خپل منځ کوي، خپله روژه نیسي، خپل ذکر و اذکار کوي. او دریم چې اخلاق یې مزیدار او خشته، د خپل خاوند خدمت کوي، د سخر او د خواښې خدمت کوي، د خپل کور د خاوندانو قدر او خیال ساتي، چا سره جنگ جګړې نه کوي، په معمولي ډوډۍ د خاوند سره ګزاره کوي، په معمولي جامه د خپل خاوند سره ګزاره کوي. دې ته دینداره ښځه وایي. هسې رونو که داسې ښځه د چا وي چې عقیده او عمل یې برابر او خاوند سره په سپوره ډوډۍ هم ګزاره کوي، جنگ جګړې هم نه کوي، او خاوند له چاپي ماپي او زور هم کوي، نو دا ښځه جنت دی او که نه دی؟ دینداره ښځه جنت دی. او چې کومه ښځه بېدینه عقیده هم خرابه ده، مونځ په سترګو نه پېژني، چې مونځ نه کوي خو اودس هم نه کوي، یا مونځ خو کوي خو اخلاق یې خرابي، هر وخت کې په خوله کې اور نیولي، خاوند سره هم جګړې، دې غریب ستړی ستومانه د بار نه راشي چې ماله به دا ښځه ډوډۍ راوړي یا چای به راوړي. ښځې څه دې پخ کړي دي؟ ډک شه وخوره دغه ساک پیتي، تا راوړې څه دي؟ دی وایي خدای اوس ځان مړ کړم او که دا ښځه مړه کړم. مونځ راله اوبه ګرمې که خدای تعالی پلانکي نه کمزوری څه په دغه یخ اوبه اودس کوه که نه، پهله دې له راغلي وي چې اوبه به دله ګرمه چې داسې ښځه چې خاوند سره جګړې، سخر سره جګړې، خواښې سره جګړې، بې حیا بې لوپټې بار ګرځي. تاسو نه تپوس کوم دا جنت دی که دوزخ دی؟ دا دوزخ. د دواړو جهانو سردار مبارک چې کوم اصول درته ښیي، قسم دی هغې کې به زمونږ او ستاسو ډېر لوی خیر او ډېره لویه فایده به نیکه ښځه د دنیا جنت دی، او بدعمله او فاسقه او پودړه ښځه دا د دې دنیا جهنم دی، خیرت سره دی خدای خیر کړي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ضمانت، بهر به چکر لګاو په د خپل رعیت باندې، او د رعیت د حالاتو تپوس به کو چې څوک څنګه دی، اوږې دی، نار دی، چاته څه ضرورت شته او که نشته. لکه نن چې زمونږ جرنیل صاحب په خلکو چکر لګوي، چکر یې لګوي امریکې ته منډې تړې وایي که دا تپوس کوي او هغه ځای کې طالب ناصراوي نیسه شاوه، هغه ځای کې ملا قرآن ته ناسته شابه نوسي ورسره نشته، جیل کې واچوه. یا لکه اوس د قرآن نه غټه نوسي ما سره بله کم ده، د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه غټه نوسي ما سره کم ده. نجري د جنرال مشرف صاحب دستخط بی اله به قرآن خی، د جنرال مشرف صاحب دستخط بی اله به د پیغمبر حدیث خی. ما وی دا ځان به مړ کې که نه، او دا ځان به وشلی، او دا ټول خلک به پانسي کې، خو انشاءالله چې د قرآن او د حدیث په ښودنه کې به زه ستا نوسي ته ضرورت محسوس نه کوم، ماله د خدای او د پیغمبر نوسي ډېره. نعرې تکبیر، نعرې تکبیر. دا ایمان د خدای په مونږ کې پیدا کړي.
نو عمر فاروق رضی الله عنه چکر لګی، په یو لاره روان دی، په یو کور کې د یو ښځې او د هغې د لور په منځ کې جګړه ده. دی ورته بار ودرېد چې دا جګړه پسې ده. اوس هغه ښځه لور ته وایي چې بچې په دې پیو کې اوبه واچوه. لور ورته وایي چې نه مورې پیو کې خو اوبه نه اچو. امور ورته وایي نه بچې شابه پکې اوبه واچوه. اوس پی خو چې سوچه پی وي اوبه پکې واچوه خو ډېر شي که دا ټګي ده، دوکه. او بعضې خلک پکې دا دام وي هلکه وایي پی هم پات دی اوبه هم پات دي، نو ګناه پکې ده که مېره څه پلید شی خو هم پکې نه دی اچولی، خو دوه پاک هم یو ځای کړل که نه، دوه پاک یو ځای شو، دی کې څه ګناه خو نشته. جناب دا پی خو په 5 روپۍ یا په 6 روپۍ پاو خرڅېږي او د اوبه په 100 پاو خرڅېږي مفت دی. نو تا هغه مفت اوبه په دې پیو کې واچول، هغه پی دې برباد کړل، کمزوري دې کړل، خراب دې کړل، او هغه خیراتي اوبه دې اوس په پیسو د پیو د برکت نه خرڅوې. دې کې ګناه او غلطي شته که نشته؟ خو د پاکستان مسلمان چرته په دنیا کې مونږ اوبه پی چې په پیو کې اوبه اچولي چېرته نه دي لیدلي. سعودي ته تلي افغانستان دا 2 سفره مې کړي دي، مونږ چې ته پیو کې اوبه نه دي لیدلي. خو د پاکستان د مسلمان جرنیل صاحب دې ټګۍ ته خیال دی چې دا خلک ټګۍ کوي. دا ټولو چې پاکستان کې دا دوکې روانې دي د بره سطحې نه واله تر د لاندې سطح پورې او ټګۍ روانې دي، دې ته دې سوچ نشته، قرآن ته دې سوچ دی. پاکستان مسلمان خفه کېږئ مرونو، هر څیز کې ټګي او دوکه، بې دوکې او بې ټګۍ یو شی نه دی. مساله کې ټګي او دوکه ده. ما یو دوست په جهادي بازار کې دکان دی، هغه نه مې مساله اخېسته، دا ترکاره کې چې مساله اچوي، نو هغه چې مساله جوړوله نو مې لکه زیره پکې خوشبویه واچوه. نو ما له زیره راواخېسته، وي مولوي صاحب دغه زیره پکې اچوه، مې دا خرابه ده، لږه خوشبویه مزېداره زیره نشته، توره زیره ښه شته. نو نوره یې راواخېسته چې وکړه ډېره اعلی خوشبویه یې کوله. وی دا پکې واچو، مې وی دا خو نه خرڅو، هلکه 10 روپۍ ګرانه واله خو دا پکې واچو، دا خوشبویه ده مزېداره ده. وی مولوي صاحب دا مې خرڅ له نه ده راوړی، نه په تا خرڅوم نه په بل چا خرڅوم. هلکه ولې؟ وی دا خو زیره نه ده، وی دا خو د اسونو او د خرو خاشونه دي، میده شوي دي او ایسنس پکې اچولی شوي دي، د زیرې ایسنس. نو چې په مساله کې د خرو او د اسونو خاشونه، تا چې کومه خوشبویه زیره میره خورئ که نه، دا ټول د اسپ او د خرو خاشونه دي، پکې ایسنس اچولی. دغه د مسلمان شیوه ده. زما یو مقتدي دی روس ته تللی و، د روس نه راغی. اصل د پاکستان د مسلمان موږ له خفګان راشي چې کوم سړی قرآن او حدیث ښیي، هغه له جیل هم شته، هغه له انوسي هم شته، کوم چې دا بازارونو کې ټګۍ کوي هغې له هم نشته. زما یو مقتدي تللی و روس ته، هلته کې ډاکټري ډګري وکړه، ایم ډي راغی. هغه دا یو خبره ما کوله، هغه ما ته وی په روس کې نه دي، په روس کې وی دا سپلای چې پالش کېږي دا په مشین کې پالش کېږي، سړک په غاړه مشینونه لګېدلي، نو هغې ته به سپلای وردن نه کړي، نو هغه ړومبی سپلای چې دننه پالش کړي درته به یې راوغورځوي، نو بیا به چې دویمه سپلای وردن نه کړي دا به درنه ونیسي، نو د هغې خپله سکه ده، هغه سکه به پکې ورکړي، نو دا دویمه سپلای به راته راوغورځوي. که سکه دې نه یې ورکړې دا دویمه سپلای نه راغورځوي. نو څوک خو داسې کوي چې یو پالش کړی کې ګرځي او بل داسې ګرځي، یو به درنه راوغورځوي نو دویمه به نیسي. پاکستاني مسلمان خدای ورورسو، نو چې ورورسېده ده به څه چل وکړه، په یو مشین کې به یوه سپلای ورکړه، لومبی خو راغورځوي، نو لاړه نو بله به بل مشین کې ورکړه، نه به یې مو ته راوغورځوله، مفتو کې به دواړه سپلای پالش شوې. ما ته متوجه شي روس والا چې رالل، هغوی چې څنګه سپلای په مشین کې ورکړي دي، لومبی ترې نیولې ده. هلکه دا مشین خو لومبی نه نیسي، دا خو دویمه سپلای نیسي. مشین کې فرق راغلی دی، مشین کې نقصان راغلی دی، په کار ده چې دا دویمه سپلای دا لومبی ولې دې ونیوله. اوس هغه ته پته نه لګي چې پاکستاني ولا خدای را رسول دی، دا ټګي دوکه. زه خپله په 91 کې حج له لاړم، نو چې لاړم نو هلته کې ټلیفون چې کې دا سکه به ورغورځوي، چې کوم حاجات صاحبان ته دي هغې به کتلي، د هغې نه مخکې چې د حج له تللی وم، نو سکه چې به مونږ غورځولو پلنه به م ورغورځوله، چې بیا مې ټلیفون کو نو سکه به دا بل شان ورغورځوي. هلته زما ماما هغه نه مې تپوس وکړه، دا ولې دا دې نظام ولې بدل کړی دی؟ ما ته دا زمونږ د پاکستانیانو دی لاس، پاکستانی به راغی نو ریال کې به یو خوا هم ګوټ کې سوري ویسته او بل کې به هم سوري ویسته، سیمو تار به پکې دا بجلی والا وتړو، دا به یې وروغورځو، نو بل به نو هلته تر څو سکه ورغورځوي نو خبرې کوه، سکه دې بنده کړه نو خبرې بندېږي.
نو پکې ډېرې خبرې به یې وکړئ، نو هغه لاندې پیسه کې خو به یې ریال کې به یې تار طرف پاسه او به پرتې وي، بیا راخې ټولې به واپس راووتې. دا د مسلمان ټګي او دوکه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره باندې روان دی، د یو غلې په بازار ورغی. په بخاري شریف کې حدیث دی چې غلې له ورغی، لکه غله خرڅی غنم وی یو لاس یې پکې وردننه که لاندې لامدو او بره اوچو. تپوس یې کوی دا ولې؟ وی اصابت السما. عجیبه خبره ده، باران د غنمو د پاسه کېږي که لاندې کېږي؟ وی چې کم غنم باران والي و په کار دا و چې هغه یې د پاسه اچولې و، دا نور د لاندې اچولی وي. من غشنا فلیس منا. ما ورله یو جینۍ صحیح کړی دی. څوک به ورله کو؟ وی په پلانکي کندي کې پلانکي کلي کې یو شپونکی دی او د هغه لور ده. سړیه دا څه کې تعمیر المؤمنین د فارس او د روم ماڼۍ در نه رپېږي، لوی روب او دبدبه دی ده، او د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر نږدې صحابي او خلیفین د شپونکي لور به کې. وی ده د خپل ښکلي پیغمبر د وینا مطابق خپل زوی د دینداره ښځه کول غواړم، او دغه جینۍ ما ته ډېره دینداره ښکاره شوې ده. دې تپوس وکړه که واده شوي نه یم دقه دې خپل زوی له کوم. زوی سره مشوره شوه، پرې خوشحاله شو، ښځه هم راضي شوه. حقه جینۍ خپل زوی ته په نکاح واغېسته. اوس وروڼو دې اندازې نه غوږ کېدی چې هغه جینۍ په نکاح واغېسته، نو تاریخ لیکي چې د عمر فاروق رضی الله عنه د هغه زوی نه او د هغې پاکې بیبي جینۍ نه خدای پاک په اولاد کې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه غوندې شخصیت پیدا کړي. دوه پاک چې یو ځای شي که نه، نو خدای پاک چې داسې انسان جوړوي. دوه پاک یو ځای شو. هغه عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې د هغه په سلطنت کې چېرته شرمخ په ګډه حمله نه وه کړې. شرمخ او ګډه به یو ځای سرېدل. یو ځل په یو ځنګل کې شرمخان او ګړي دي، نو شرمخ راغی په ګډه باندې حمله وکړه او ماته یې کړه. هغه شپونکي وی انا لله و انا الیه راجعون. انور ورته ویل که څه چلو شو؟ وی په دې ګړه مې خفګان نشته، خو عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. وی ته څه خبرې؟ دا خو د سونو میلو مزل دی، ځنګل کې ریډیو دا څیزونه خو هم نو، ته څه خبر شوې؟ وی چې هغه حکومت د عدل او د انصاف د قرآن او د سنت راغلی دی، نو ګډ او چیلی او شرمخ یو ځای سرېدل، او نن شرمخ زما په ګډه حمله وکړه. معلومیږي دا چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شوی دی. هم هغه وخت عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی و. موږ چې منډې وو د قرآن او سنت نظام، د عدل نظام، نو هغې کې موږ ته څه شی ښکاري؟ بیا به شرمخ او ګډه یو ځای سرېږي. نن انسان نه شرمخ جوړ شوی دی او په بل انسان باندې حملې کوي. ستا عزت محفوظ نه دی، یو انسان لور خور محفوظ نه ده، مال دی محفوظ نه دی، جان دی محفوظ نه دی. دا ولې؟ ځکه موږ د خدای او د پیغمبر نظام او کتاب او قرآن ته شا کړې ده. دغه قرآن او د دغه نظام دپاره تګ و دو پکار دی، او کوشش وکړئ مسلمانانو. که موږ او تاسو دا کوشش ونه کړو نو دا قصه نه کېږي، موږ به هم په خفګان کې. آخر څه نقصان دی په قرآن او په سنت کې، حدیثو کې او فقه کې څه نقصان دی چې موږ ورته شا کړې ده. هغې دپاره محنت پکار دی، کوشش پکار دی. الله یې زموږ په دې وطن کې د نیکانو علماو په لاس د هغې په قیادت کې د قرآن او د سنت نظام راولي. رونو مبارک یو سړی تیر شوی دی، یو نیک سړی تیر شوی دی، د یو بادشاه غلام دی، او د بادشاه د باغ نوکر دی. د باغ خصمانه به یې ورته کوله. د دې بادشاه میلمانه راغلي، چې میلمانه د بادشاه راغلل، نو بادشاه ورته وایي چې د ما باغونه دي ډېر مزېدار، او ځای چې دو چې باغ ته م بوځو، د انارو باغونه دي او نور باغونه دي، تاسو باندې میوه وخورم. میلمانې صاحب بوتل باغ ته، چې باغ ته یې بوتل، ډېر صفت یې د خپلو باغونو ورته کړی. د باغ دا نوکر دا غلام مبارک صاحب ده ته یې واز کړی لکه یو څو انار راوړه، زما میلمانه راغلي، یو څو انار راوړه. هغه چې ولا انار راوړ ورته یې مخکې کېښودل، ماته یې کړل چې بادشاه ته دانې وویستلې، او هغه نوکرانو هغه میلمنو هم ته یې وویسته، ټول ته تور شو. لکه مبارکه دا یې سر وړي، ورشه نور راوړه، تر هغه دې تور شتې راوړه. هغه نور انار راوړه چې همالته هم تور شو. ورشه بل راوړه نیکبخته. بادشاه غوسه شو، ملامت هم شو، ما ډېر لوی صفت ته دې باغ کړی، او دا خو زه ملامته شوم چې نور یې راول چې هغه یې ما کړ هم تور شو. بادشاه ورته غوسه شو، د باغ څنګه خدمت کوي؟
ته په دې باغ کې خوږ انار نه پیژنې، ته څنګه خادم یې، څنګه نوکر یې؟ او ورته وایي صاحب تا خو زه دې له نه یم ساتلی چې زه په باغ کې خوږ او ترش انار معلوموم، تا خو زه د باغ د خدمت او خصمانۍ لپاره مقرر کړی هغه کوم، پوره حفاظت کوم، اوبه مو به انتظام ورله کوم، دې له خو زه نه یم خبر چې خوږ کم دی او ترش کم دی. قسم مې دې په خدای وي چې د کله نه زه دې باغ ته ننوتم ما ستا د باغ د انار دانه هم په دې ژبه نه دی ښودی. ایمان دې ته نن خو باغوان الله اکبر حواله کوه ته به پیشو ته کټوی کېږه ویسې حفاظت یې کوه. مسلمان دی بیا که نه دا دوکې پسې د هندوستان نه سړی هندو ګورې نه راځي او نه له روس ته کافر راغی نه د امریکې نه راغی، همدغه مسلمانان پیسې ته د ټینګې کم دی دي، دولت او مال ته د کم ځای د ټینګې دي. او زه وایم که یو د باغ نوکر راغی او خپل مالک ته ووایي چې صاحب زما یو 2 کریټه میوه پکار ده، یو 3 پیټه میوه پکار ده، دی پې خوشحاله م شي او درې په دې به څلور وله ورکړي او په غلا په یو دانه باندې م سړی خفه کېږي. حرام دې م یوړل، ځان دې م خفه کوه، الله دې م خفه کوه. نو جناب وی خطا نه دي سکلی وی بادشاه خوشحاله شو. اوهو دا خو ډېر نیک انسان دی، سترګې اوچتې شوې هغه خپلو میلمنو ته چې میلمانه رخصت شو. نو دا مبارک یې راووخت بادشاه، ګوره حلالو ته اوس ګوره نه ازاد یې کوي، درته خو نن نه ما ازاد کړو. غلام وی ازاد شوی. دویم دا چې زما لور ده او ډېره نیکه ده او خوبصورته ده او یوه لور مې ده بله شته نه او د دنیا دا بادشاهان او دا شهزادګانې رانه غواړي، ما چاته م نه ده ورکړې، خو ته نیکې هم نیکه ده، هغه لور تا ته په نکاح کوم. حلال خور انسان ته ګوره او ورته چې زه خو ډېر کمزور یم د ډوډۍ د رقم نه لګي، غلام هم اوس ازاد شوم، کور مې نشته، د بادشاه لور به ما سره څنګه ګزاره وکړي؟ وایي بس هغه دینداره ده، هغه تا سره ګزاره کولی شي، ډېره ښه ده. هغه جناب په نکاح واغېسته، چې نکاح یې ورسره وکړه یو کور کې دیره کړه. وایي ښه نو چې زه کومه ډوډۍ خورم ابه خوري، ته به نه رالېږې، زه چې کوم کور کې اوسېږم هغې کې به اوسېږي، زه چې ورته سره یم هغه به کوي. لور سره یې صلاح وکړه، وایي بس په دغه شرط منظوره ده. اوس به نن سبا د جینۍ پلار په هلک شرط لګوي، داسې ده که نه ده؟ او هغه شرطونه په خپل خرو لګول چې ما سره به ګزاره کوي. چې واده وکړه دوی راغې صاحب ښځه کور ته راوسته او دې جومات کې کېناسته او ځان یې څادر ته په اعتکاف چلې ته کېناست. لکه واده دې وکړو ته چلې ته کېناستې، دا څه کې؟ زموږ په کلي کې یو هلک و هم ډېر نیک و، نیک هلک و چې واده وکړه نو تبلیغ کې 40 ورځو له ووت. هغې خو یې واده وکړه چې کتل سړی نشته، هلکه سړی څه شو پته نه لګي. مور یې ویره نور خو نه یم خبر، خو یو بستر یې اوچته کړی. زه ورپسې لاړم مرکز ته او علماو ته مې وویل فلان کې ویه خو موږ نه یو خبر چې راغې هغه نوم لیکه 40 ورځو له اما یې مشرانو ته ویل هغې زیر سخت غوسه شو، سخت پې غوسه شو، راویې غوښته. مې ته څه کې؟ یاره وایي نوې واده مې وکړه، ما ویل چې زه یو 40 ورځې ولګوم. نو مې کمبخته را 40 ورځې به د واده نه مخکې پوره کړې وې که نه، په دغه ورځ به دې پوره کړې وې که نه، ساده سړیه. مشران هم ورته غوسه شو، قطعا دا شی به نه کوې، تبلیغ به نه بدناموې، دعوت به نه بدناموې، غلط کار دې کړی دی. نو بس خیر دی ما ته متوجه شو، پرېږدی بجلي به خپل کار کوي، دا هم د جرنیل صاحب بجلي ده، دې له موسې نه اوسي په کار ده. څوک اوس هغه امریکا کې ناست دی نو دستخط به هم ته اخیستی. خبره دا ده رونو دې جومات کې کېناست مبارک صاحب، چې کېناسته ډوډۍ به یې لېږله ښځې له او ښځې ته یې سوال جواب ولېږه چې زما د ډوډۍ نه بغیر د بل چا ډوډۍ به نه خورې، زه چې کومه در لېږم همغه ډوډۍ به خورې. ډوډۍ به یې لېږله هغه سوکړک موکړک او هغه سپوره ډوډۍ چې 40 ورځې پوره شوې نو کور ته ورغی. ښځه هم ډېره خفه وه چې د دې خاوند زه خوښه نه یم، ولې نه راځي؟ چې ورغې نو ورته وایي چې یاره ته خفه کېږه مه او که ما دا 40 ورځې د ګوندې ستا حقوقو کې کوتاهي وکړه د هغې زه معافي غواړم، خو زما دا خیال و چې ته د بادشاه په کور کې اوسېدلې نو حلال حرام به دې خوړلي، نو ما در باندې حلال رزق وخوړه دا 40 ورځې. نو د پلار د کور چې کوم حرام و چې ختم شي، اوس دې نه پس که ما ته میلاویږو نو تم حلاله شوې پاک او زم پاک یم، نو ممکن ده چې ما له خدای پاک یو بچی راکړي او ما هغې بچي ته نیت کړی چې کوم بچی ما له خدای ړومبی راکړي نو په هغه به زه د پیغمبر علیه السلام د احادیثو خدمت کوم. دې لپاره مې دا خواري وکړه، 40 ورځې مې در باندې حلاله ډوډۍ وخوړه. نو تاریخ لیکي چې هغه له خدای پاک هغې ښځې له او هغې مبارک له الله یو زوی ورکړ، هغه له عبدالله نوم کېښود، عبدالله ابن مبارک، امیر المؤمنین فی الحدیث.
د ټولو محدثین امام بخاری، امام ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجه، امام مالک، احمد، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی صاحب، د دې ټولو عبدالقادر جیلانی، د دې ټولو پیرانو د دې محدثینو مفسرینو په استادانو کې لوی استاد ته خدای پاک جوړ بخاری کې راځي، ترمذی کې راځي، نسائی کې راځي، انا عبدالله ابن مبارک حدثنا عبدالله ابن مبارک. دا ولې دا پاک بیبي او پاک سړی یو ځای شو. نو د دواړو جهانو سردار مبارک کې فرمایي که نه چې دینداره ښځه او که چې کومه دینداره ښځه نو هغه کې دقه حکمت دی. بچی چې پیدا شي اب هم دیندار او نیک عمل او صالحی، خاوند سره هم ښه گزاره کوي. قاری طیب صاحب رحمت الله علیه واقع لیکلی ده او مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هم لیکلی ده. لطایفو کې بني اسرائیلو کې یو سړی هغه ته خدای پاک په الهام په ذریعه د پیغمبر په ذریعه دا اطلاع وکړه چې ستا به یو 3 دعاګانې خدای قبلوي. هر وخت به یې الله نه سوال کوه خدای پاکه ماله دا دعا او دا دعا، خدای پاک ته به یې جلل وایي ستا 3 دعاګانې به قبلېږي، بس خوښه دې خپله چې کومه دې اوس خوښه چې ته څنګه غواړې 3 به دې قبلېږي. دی راغې ښځې ته یې لوي هلکه نیکبخته خو جومات کې کښېنه یو باندې خدای نه جنت وغواړه، نورم که څه خوښ یا خیرت وغواړه جنت فردوس یا بل څه. نو راغې ښځې سره یې مشوره وکړه. ساده دا مولیان صاحبان هم باندې سادهګانې د دنیا سادهګانې المؤمن غیر کریم حدیث کې راځي. مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه له به زوی راته او ورته یې وی بابا سیکل کې تیل خلاص شوي دي پیسې راکړه. او سیکل خو به تیل نه چلي، هر سال به دې پیسې غوښتې. یو ځای طالبانو تپوس وکړو چې دې زوی خو ما نه هر سال راځي وي سیکل کې تیل خلاص شوي دي، دا څونه تیل خوري؟ وی صاحب سیکل خو په تیلو نه چلېږي. دا ګوره علما دي که دنیا نه بې خبره. زمونږ باباجي به خبره کوله وی حضرت شاه صاحب انور شاه کشمیري رحمت الله علیه درس کې به وی انور شاه کشمیري رحمت الله علیه چې د غنم دا ونه دا به څونه غټی، د غنم ونه دا څومره څانګې کوي څومره غټی، دا غنم پکې کم دی کېږي، پته ورته نه لګېده چې د غنم بوټي څه ته وایي. او مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه به ګړی له چابي نه شو ورکولی، او طالب له ورکړه هغه به چابي ورکړه. د دنیا په اوامرو کې نه دي خبر سادهګان دي، لیکن دین کې څومره جوور نظر لګېږي. ورشه وګوره شاه صاحب فیض الباري وګوره او د مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله معرف القرآن وګوره او نور کتابونه وګوره، سیرت مصطفی وګوره، نو د هغې د زیرکتیا او د هغې د علم او د دانایۍ پته به درته ولګېږي. نو دا بابا هم راغې خدای پاک ورته ویلي چې 3 دعاګانې به دې قبلوم. راغې ښځې ته یې لوي چې ښځې د ما خو 3 دعاګانې خدای قبول کړي. ښځه ورته وایي سړي یو به پکې ماله غواړي. نو کېناسته ښځه خو په خولې واز هر وخت نیولي. ناشکره قوم، دا شکر چې لوډ سپیکر روان دی چې دا خبرې مې نه اوري. دا هم د خدای پاک کرم او فضل دی چې دا روان دی. زه ځانه نه ویم. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي لو احسنت الى احداهن الدهر، که ټوله زمانه ښځې سره احسان وکړي، ټوله زمانه الدهر لفظ ټول عمر، جامه م راوړئ، ډوډۍ م راوړئ، پیزار م راوړئ، چې هغه څه وي هغه وله منې. ثم رأت منک شیئا، محدثین لیکي شیئا دا تنوین د تقلیل دپاره دی. دومره معمولي غلطي د غلطي در نه وویني، لږه غوندې غلطي، ټوله زمانه احسان کې ثم رأت منک شیئا دومره غلطي در کې وویني، څه به وایي ما رأیت منک خیرا قط، یا سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چېته خیر نه دی لیدی. حضور پاک مبارک د 14مې صدۍ نه مخکې د هغه پاکو بیبیانو متعلق فرمایي هن ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم، تجربه کار سړی به فورا اخوی. نبی علیہ السلام فرمایي تجربه کار سړی دوزخ ته لاړم وي اکثر پکې ښځې پرد ناستې وي، اکثر مې پکې ښځې ولیدلې. د خدای رسول دا ولې بکفرهن، د خدای کفر کوي، یکفرن بالله وینا یکفرن العشیر، د خاوند ناشکري کوي. دا خو د نبي علیه السلام وینا. نو دې نیکبخت ښځې ته وایي سړي یو به پکې ماله غواړي. مولانا اشرف علي صاحب لیکلي ډېره د عبرت خبره ده. وایي نیکبختې چې ته جنت به تاله م غواړم ځان له بچو له په قلاره کښېنه دعا رانه مه خرابوه. وایي نه په هغه دوو چې غواړې وغواړه، دا یو ماله وغواړه. ښه ته څه غواړې؟ ما دا دعا د الله نه غواړه چې ما خدای پاک واپس پیغله کړي. پیغله پېژنې؟ شکر
چې ما خدای واپس پیغله کړي ځوانه 1415 کالو شو او داسې پیغله نه چې په دې ټول علاقه کې د ما په شان خوبصورت او خشته ښځه نه چې مخکې سنګو ما هغسې پیغله نه چې په دې ټول علاقه کې د ما عمره خوبصورت او خشته ښځه بله نه سړی ورته وایي چې ګوره دا یو اتیو کالو ته مې وزمې نو ته دا دعاګانې مه غواړه په قلاره کښېنه چې ته قبر ته خو روان یو خدای نه به یو څو کاله ژوند زیات وغواړو عبادت به ترې وغواړو ګوره خو نیک سړی ځکه خو الله ورته چې درې دعاګانې دله قبلو بهر صورت دا ورپورې نو خطره ښځې نه او خاوند خامخا مجبورېږي نه مجبورېږي تاسو ښه خلک یې تاسې زمونږ پېښور ته وګورئ د ماشوم په اوږه کېنولې او هغه ښځه محترمه چې ده نو هغه صاحب په دوکاندارانو سره ناست یو سوداګانې کوي اکثر سړي نه موږ تپوس وکړو که نه هلکه دا جامې خو دې دا کوم ځای کې اخېستي دي یاره جي دا خو ما د وړو مور اخېستي دي شریعت کې شرعن ګوره دا ټول علما کرام ناست دي ځانه خبره به درته نه کوم شرعن دا جایز دي چې ښځه لاړه شي بازار کې سړي سودا کوي عرفن جایز دي اخلاقا جایز دي د پښتو پرنګه جایز دي نو فخر به بیا ولې کوو مونږ په دې مونږ فخر ولې کوو چې د کور وړ واخېستي د کور وړ به ته جامې اخلي که طالب اخلي دا بې حیایي را روانه ده دا د امریکې چال دی تاسو ته محفوظ یې ډشنټینا او نن په پېښور کې او ځای په ځای ورشه اسلام آباد کې او په پنډۍ کې وګوره کیبل نیټورک راغی پېژنې کیبل نیټورک نه پېژنې خدای درته نه ښایي الله ته خدای تاسو محفوظ وساته کیبل نیټورک څه شی دی زه درته ووایم هغه ښکاری چې په کوټه پرته وي ډشنټینا نو په هغې به 4 ملکونو سټیشن ناکاږي او دغې ته یو کمپني لګېدلې د ټلیفون غوندې تارونه یې په دې کوڅو کې خواره کړي دي د کم ملک کم یو فلم او کم سټیشن چې ته هر وخت کې راغشتل غواړې درته یې ښایي او ما د ماما یو زوی نه تپوس وکړ پېښور کې ما دا وي دا غجي کیبل نه مې تا کتلی دی لکه وي ما دې ګاونډیانو سره کتل مې دې کې سي نو ما خې ښکته که ما ته ویره جي بس دا خبرې پرېږده هغه فحش عریان او هغه څیزونه پکې درته ښکاري چې د انسان ذهن د هغې تصور هم نشي کولی او لن مثال دله در کوم خفه کېږه ما دین کې شرم او حیا نشته حیا شته خو د دین حیا شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه حیا کې شعبة من الایمان د خدای د هغه مونږ کې پیدا کړي ګوره شیخ صاحب زمونږ مولانا حسن جان صاحب ته د جمعې په مانځه کې چا چټ راولېږي فتوا یې وغوښته د استفتاء د نه غواړم یو جینۍ رالېږلی یو ښځې چې ما نه یو غلطي شوې ده او زه د هغې متعلق تا نه فتوا غواړم چې د دې به زه څه وکړم توبه وباسم څه وکړم ما ته وښایه د دې څه تدارک چې کېږي چې معاف کړي لاندې لیکلو چې د ټي وي ته ناست وم سره د خپل رور کیبل نیټورک والا ټي وي ته او هغې کې څه داسې پروګرامونه رالل چې زما او زما د رور نه هغه خطرناکه ګونه وشوه او زه څه وکړم امریکې مقصد دا دی د امریکې مقصد چې د مسلمان نه حیا ختمه کړي الحیا شعبة من الایمان بې حیایي پکې راولي ښځې بار وباسي سړي کورونو ته دننه کړي بربنډتوب راشي دا مسلمان نه جهاد کولی شي او نه اسلام زنده باد ولی شي دا شی عام کوي دا د امریکې سوچ او فکر دی او منصوبې سره دا پروګرام شروع کړی دی خو خدای پاک زمونږ دا 2% 3% چې دا سوچه مسلمانان دي که نه زمونږ د زړه دا درد دی خدای پاک میدان ته راوباسي هر څه بیا خدای پاک ټیک نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې هغه وایي ما ته دعا وکړه چې ما خدای پاک واپس پیغله کړي سړی ورته وایي چې ګوره ښځې مه کوه او دا دعا پرېږده چې تا خیرت به وغواړوې نه دا یو بله له خامخا مجبوره شي سړی د ښځې نه دوی وله وغوښته هغه خدای پاک پیغله کړه او مقصد چې پیغله شوه خشته شوه ډوله خوبصورته شوه هم خوشحاله ده غاښونه یې وتېوده خوارې هغه بیا برابر شو مخیم برابر شو او خو خوبصورته شوه نیم ورته له خوشحاله غونده شو چې ښځه خو مې ځوانه شو چې یو څو ورځې تېرې شوې که نه یو څو ورځې دا ښځه ورته وایي چې بابا داسې کار به وکړو چې تا له د خدای دغه کور ښه دی ما پرېږده چې چېرته بل خاوند وکړم خو ځوانه ښځه د بوډا سړي سره کوم ځای ګزاره زه چې ته د خدای یاده وه اللهو کوه ذکر و اسکار کوه جومات کې کښېنه بوډا سړی په قبر کې د خپې ویزان دي او زه ځوانه ښځه یم نه بخته ما پرېږده
څه ښځې داسې کې د خدای نیکبخت دی، خدای پاک در سره احسان وکړ، خدای ډولی کړ، نعمت ناشکري کې نه نه کېږي داسې. خیر دی مجبوره کړ، غریب خفه دی چې خدای څه وکړم. وی ګورې ښځې سمه شه، وی نه سمېږي، دغه دعا به راله غواړي. بس د زور راغی، جوش پکې راغی، غضب پې را غالب شو. وی خدای زما دا ښځه اوس دویمه دوی استعمال کړه، دا د هغه مخکني حالت نه هم ښه بدتره کړي چې ښه بوډی شي، دا ملی هم را ټیټه شي، دا غاښونه یې موزي، ما ته متوجه شي، غاښونه یې موزي او ښه بد شکله شي چې څنګه مخکې وه چې د هغې نه ښه بدتره شي. هماقسې د خدای پاک جوړه کړه چې جوړه شوه صیبه. بس خاوند ته اوس په توبو شو چې دا سړي دا د رانه څه جوړ کړل. او هلته بچي ورپسې رالل چې بابا د مونږ د مور سره څه وکړل، هلته اوښیان ورپسې رالل. دی وایي چې خدایه اوس په مصیبت کې ګیر شو، دا خو واقعي، دا خو زما دپاره شرم دی. وی خدای پاکه او درېیمه دوا استعمال کړو چې هغه مخکې زما ښځه سینګه وچه او مقصې شي، ښځه او مغسې جوړه شوه، دواګانې درې واړه لاړې ختمې شو. دا د ښځې مکر، د ښځو مکر او فریب، دا د ښځو مکر. نو ښځه ګوره دینداره ښځه چې وي که نه، د دواړو جهانو سردار مبارک له خدای پاک ډېر لوی علم ورکړی، او ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. دینداره ښځه خاوند سره به ګزاره کوي، د خاوند عزت به کوي، احترام به کوي، په لږه ډوډۍ به ګزاره کوي، په لږه جامه به ګزاره کوي، جنګ به نه کوي، جګړه به نه کوي، چې ته پې څه خدمت کوې هغه به دله کوي. حق څومره دی د خاوند. نبی علیہ السلام فرمایي حدیث اگر چې لږ یو پوټی کمزوری دی خو فضایلو کې کافي دی. وایي که یو سړی د خپلې ښځې ته ووایي چې د هغه غر نه به کاڼې وړې او هغه غر له به وړې او هغې غر نه به راوړې دې له به راوړې، اگر چې دا د ظلم د خاوند په دې ښځه کوي، خدای به د خاوند نه دې خبرې تپوس کوي ولې ظلم کوي. لیکن که دا حکم ورته وکړي نو هم ښځه دې کوشش وکړي او دا کار دې کوي. او که دا کار یې ونه کړه د خاوند، نو قیامت کې به الله د خاوند د حق تپوس کوي. دا د خاوند حق په ښځه. او بل یو حق هم درته وښیم، دا حدیث هم لږ کمزوری دی، په فضایلو کې بیا هم کافي دی، او دا بیان هم کوي کور کې، ځکه ستاسو فایده هم ده پکې. یو حدیث کې راځي چې سړی کور ته لاړ شي او ښځه راشي او چاپي ورته وکړي. تاسو چاپي ورته وکړئ، څه ورته وایي؟ زور چاپي ورته وکړي، خو خاوند ورته نه ویلې چې راشه باندې چاپي وکړي، او دا په خپله راله چاپي وله شروع کړله. دې ښځې له به خدای پاک د خاوند په دغه خدمت د 9 تولو سرو زرو د خیرات ثواب ورکړي. دا د خاوند حق. خو ګورې یو خبر یاد وساتئ، ښځه چې زور او چاپي کوي خاوند له به کوي. سخر له ګورې منه دي، ښه بعضې سخران هم ګیندو ته وایي راشه ماله چاپي وکړه، دا منه دي. لیور له ګورې چاپي ماپي ونه کړي، بلکل منه دي. الحم والموت هلاکت دی. سخر له لیور له چاپي کول بلکل منه دي، ممنوع. خاوند له به چاپي کوي، خدمت وله کولی شي. او بل یو خبره درته وکړم، د ښځو د حیا او د پردې خیال په خپله وساتئ. غټ څادر او غټه برقه ورته په سر کې. ما خو تاسو ته بار وایي چې تاسو نیکان ځکه چې بانډو کې اوسېږي، شهري علاقو کې نه اوسېږي. کمې ښځې چې دا په نوک به شی مږلي، هغه پالش ورته وایي که څه شی دی؟ نوک پالش. ګوره دا دیني او فقهي مسله ده، نه ورسره اودس کېږي، نه د جنابت غسل کې پاکي راځي. دا یو جدا جسد لري، او که د هغې په ځای عصرو نوکونه یې خوښ وي نو نکریز یې پې پورې کړي. دا جایز دی د ښځې لپاره. ښځې له نوکونه پرېښودل، دا غټ غټ نوکونه بعضې ښځې پرېږدي، دا هم ګورې ګناه ده په شریعت کې. بلکې ما یو ځل دا مسله کړې، ما یو ماشومه لور ده، نو ما پورې هغې خندل. ما ولې بچې ما پورې خاندي؟ وی بابا تا په جومات کې دا وایي چې ښځې نوکونه ږدي. ما وی او موږ په دې سوزکو کې ځو اکثر مو غیر اختیاري نظر پې پرېوځي. وی دا پرېږدي نه، وی دا بازار کې خرڅېږي، دلته یې لګوي. څومره ناروا. ښځې لپاره ویښته کټ کول قطعا و یقینا منع او حرام، او سړي لپاره انګریزۍ سر پرېښودل ناروا. اوس ښځې چې څومره دي سرونه یې کټ کړي دي، څومره لویه ګناه وګټله. ښځه چې دا نری لوپټی د جارجټ یا د سیپون مونږ ورته وایو، تاسو ورته څه وایئ؟ نری غوندې لوپټه چې په سر واچوي او مونځ پکې کوي، مونځ نه کېږي، قطعا نه کېږي. تپوس وکړئ علماونه، دا موجود علما ناست دي. ولې؟ دا ښځې دا ویښته، دا سټ، دا مری،
هغه عورت ته چې په مانځه کې د دې پټول واجب دي او که د دې کشف راغی حرام دي، منځ نه کېږي ورسره. د دغه لوپټې نه بار د سر ویښته ښکاري، سټ ښکاري، مری ښکاري. هغه لباس ښځو له استعمالول چې د هغې نه د پنډۍ ښکاري او دا لیچې او مټې ښکارېږي، دا هم د زنا یو قسم دی. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي یو اوږد حدیث کې چې اخر زمانه کې به داسې ښځې راشي کاسیاتون جامې خو به یې اغوستي لیکن عاریاتون بربنډې به صحابه تپوس کوي د خدای رسوله جامې به یې اغوستي بربنډې به وي او هغې خو د څوارلسمې صدۍ د دې زمانې جامې نه وي دي کړې او په لاره چې ځي مایلاتون ممیلاتون سړو ته به ځان مایل کوي او په داسې انداز به رواني چې سړي ځان ته رامایل کړي. د ښاریو کې تاسو وګورئ او رؤوسهن رؤوس البحت کاسنمة البحت. بحتی په عربو کې یو قسم اوښانو قبان به داسې یو طرف ته مایل وي چې په لاره ځي سر به داسې کاږه به سرونه وړي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مخکنی ارشاد دی. اوس د هغې مصداق په دې بازارونو په دې ښاریو کې تاسو ته ښکاري که نه ښکاري؟ هم د زنا یو قسم دی. زنا یوازې دغه خاص زنا نه ده، د سترګو شته، د خبرو شته، د لاس شته، د زړه اشتها شته، دا ټول د زنا په اقسامو کې راځي. نو د ښځو متعلق پرده او ستر د دې ډېر خیال ساتئ، بې پردګۍ نه ګورې ځان ساتئ. ښځو ته په لارو کې قتل دا عظیمه ګناه ده. یو حدیث کې راځي چې کوم سړی ښځو ته ګوري، په دې لارو کوڅو کې ښځو ته ګوري، قیامت پر ورځ به الله پاک د ده په سترګو کې ګرمه سیکه ور واچوي. ګرمه سیکه دا پکې خدای پاک واچوي. نق ورته عربی کې سروپ ورته زمونږ دا پارسیبانان وایي، دا به ورته خدای په سترګو کې ور واچوي. څومره عجیبه ګناه، د سترګو ګناه شوه. دې څیزونو باندې لږ سوچ پکار دی. نو هغه ښځه کول پکار دی چې د کمې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دینداره ښځه. دویم یو خبره درته وکړم، نبی علیه السلام فرمایي تزوجو نکاحګانې وکړئ، وتوالدو بچي راوړئ، وتناسلو نسل زیات کړئ. ولې؟ فإني أباهي بكم الأمم یوم القیامة. وایي د قیامت پر ورځ به زه ستاسو په وجه په نورو امتونو فخر کوم چې زما امت ډېر زیات دی. اوس امت پیغمبر علیه السلام فرمایي زیات کې تزوجو الولود الودود. هغه ښځې په نکاح واله چې خاوندان سره مینه هم کوي او بچي هم ډېر راوړي. هلکه دا څه نه پته لګي چې مینه کوي بچي ډېر راوړي؟ خور نه یې پته لګي خور یې واده شوې ده، تربورې نه یې پته لګي هغه خاوند سره مینه کوي که نه کوي، بچي راوړي که نه راوړي، دا نسبي یو شی وي. نبی علیه السلام فرمایي هغه ښځه وکړه چې بچي ډېر راوړي او ته وی بچے دو ہی اچھے، وی که نه وی دو بچی او ژوند سان، دا ناره نیم لګېږي. نو خدای دې په تړاکه سټکوري که په دې نوسي ولګاوه که نه. قرآن سره متصادم چې کوم حکم دی په هغې نوسي نه لګي او په دې نوسي لګی بچې دو هی اچھے. نو جناب دو بچي راوړي وي، مونږ له ډېر دا مسایل لګي ډېر زیات. نو په لاره چې هغه لوي شي اکسیډنټ وشي، یو چېرته په اکسیډنټ کې مړ شي، بل باندې خدای چې ته ټوغکې راوړي په هغې کې مړ شي، نو بیا صاحب په تعویذونو پسې ګرځي چې مونږ بچي نشته.